سلامونه دوستانو، دوه نوې الماني جملې یادو. کله چې موږ له چا څخه پوښتنه کوو یا له موږ څخه څوک پوښتنه کوي چې ته ولې خفه یې، خفګان لامل څه شی ده چې ته خفه یې، نو په الماني ژبه کې داسې وایو warum bist du traurig. warum bist du traurig؟ وایي ته ولې خفه یې. په جواب کې ورته وایي ستاسو د خفګان لامل څه شی ده. د مثال په توګه زه ورته وایم زه خفه یم ځکه چې ماته مې فامیل یادېږي، کورنۍ مې ماته یادېږي. په الماني ژبه باندې داسې وایو چې ماته مې فامیل یادېږي. وایي ich vermisse meine Familie. ich vermisse meine Familie. وایي ماته خپله کورنۍ یادېږي ځکه چې زه خفه یم. الله دې د ټولو مسافرو مل شي. دوستانو که غواړئ د الماني ژبې روانې خبرې زده کړئ، تاسو کولی شئ زما یوټیوب ته ورشئ. یوټیوب نوم ناصح احمد زی ده او در سره ټیک ټاک اکاونټ هم فالو کړئ.